زما چې صاحب ته کل اختیار دی رب زما خبرګي بزرګواران چې څوک وایي تر همو بزرګوار دی رب زما باندې میم خراب ده او ویره ډیګنیفاید پرسنز ناست دي دا وی په مخ کې خبرې کول مناسب نه ګڼم خو دغه یو ریکویسټ کوم که زه یو څو شعرونه وایم نو سر ستاسو له طرف نه به اجازت وي ینګ سټار ته مبارکي او د جوهیل ټیم چې دی هغو ته مبارکي زما شاګردان دي زیاتر که هغو نه وی بایللی نو دوی به نه وګټلی نو زیات خیره جدي سین زه د دې بایللي ټیم ته ورکوم چې هغې بایله په ځان یې ناکام تېر کړو تاسو له ځکه ګټه نه درکړه د هغوی دپاره تا ویاړم بیا او د هغې نه وروستو د کاکلي والو دپاره بیا زبردست تالیا دغه ټول ټیمان 44 ټیمان 35 ورځې وي دغه ګراونډ و خلیل بنیروال دغه سر ارګنایزر ټول ټیم ټولو ته هیرا جیتی خین مختصر خبرې کول غواړم ټولو میلمنو ته د زړه د تله د زړه د ویښه هرکلی د چا چې ګراونډونه آباد وي هسپتالونه ویران وي دومره پته یې کړکېچن حالاتو کې ټیمان لوبډلې لوبغاړي ګراونډونه آباد ساتل دا د ویاړ د فخر او د زیار خبره ده وخت کم دی شعرونه زما ته خبرې یو مې شعر وي د مینوالو ډېره زیاته مننه کوم ورځ په جومات کې تېروم شپه مې کتکې کوم بخښنه غواړم ورځ په جومات کې تېروم شپه مې کتکې کوم زما ساقي او ملا دواړه ښه پاخه یاران ویاړ به کوو زیار به کوو په دغې شاه زلمو باندې دغې شاه زلمو ته ډالۍ مونږ مینه وکړله خو مونږ پکې خانۍ بایلې مونږ د حسن په خاطر خپلې ځوانۍ بایلې او تا به دې پټې کړلې ماله به دې بیا راکړلې ما به چې کله ستا پرونو بلورې بایلې ما د یوې پیرې اجازت اخیستې بیا بیا مې نه دی اخیستې بخښنه ډېره زیاته مننه وګو خوندورو پښتنو څنګه چې مولوي صاحب وي مونږ د چیلنجونو سره مخ یو د تعلیم په مد کې د رڼا په مد کې د پوهې په مد کې پلار به مې ویل ته خپل سبق وایه لو مکوه لور له نږدې مه ورځه مور به مې ټوپک ته ګوته ونیوه دغې سړي خور له نږدې مه ورځه انتهایی قابل قدر ډېر زړه ته رانږدې و د دغې کاټکلۍ به شمول د پیر بابا د څومره چې نور راغلي انتهایی خراج تحسین وړاندې کومه بابا د هاره چې راځي ما له رنګونه راوړه نه مې خوښېږي تماچې ما ټوپکونه راوړه زما ارمان دی چې طاقت د خپل وطن جوړ شمه ما له دوات قلم او ما له کتابونه راوړه د رواج د بندیزونو نه هېرېږم د دې لوړو لوړو غرونو نه هېرېږم د دښمن نه مې حرام که سترګو سوځي زه د دوست د فریبونو نه هېرېږم او د خندا یو شعر بیا بس کومه چې ته چې په شیشه کې ځان ته وګورې ته چې په شیشه کې ځان ته وګورې نو ستا په شان یو شی که خندا دې په پیسو وي ښکليه یاره بخښنه غواړم که خندا دې په پیسو وي ښکليه یاره ما ته هره ورځ د 100 روپو دغه پوره وه نور نشم ویلی ما شعرونه ډېر شي دي خو وخت کم دی بس ډېره زیاته مننه دغه یو شعر په دې وخت ډالۍ کوم بیا به مفتي صاحب وایي چې تاسو یې راوړئ ډېره مننه چې وخت باغي یم د خود سر سره مې وجنګوه چېرته قسم د زورور سره مې وجنګوه ما له د وخت مفاهمت پالیسي مه راکوه پښتون زلمی یم د سر سره برسونه خوروي څوک په دې ګل موټر کې د هاي خلکو د لښکر سره مې د حسیني جنډه مې اوس هم لا په لاسو کې ده د انګلیسیانو د ټبر سره زه ستاسو په درنه خدمت کې د باقیمن کسانو دپاره به راغواړم د ننني محفل روحي روا چا چې دا محفل ښکلی کړی دی چا چې خپلې ښکلاګانې دلته راوړي دي چا چې دغې ښکلاګانو باندې موږ منور کړو ډېر زړه ته رانږدې د ضلع منیر سابقه MPS په دغه یو شعر سره چې د جبر نه باغي د انقلاب سړی دي نه مري د وخت د ګزارونو د ګزار سړی دي نه مري د علم دښمنان که په لار کېږي خو خدایه د قلم او د کتاب سړی دي نه مري